دا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په تنګي دره کې د دواب کلی دی چې د تېرې شپې سیلابونو په دغه کلي کې ډیری کورونه نړولي او د ژوند اړین توکي ټول تر خاورو لاندې شوي دي. سیلابونو د دې کلي د اوسیدونکو هر څه نابود کړي دي. حتی په دې کلي کې یوازینی روغتیایي کلینیک چې دوی به په همدې کلینیک کې لومړنۍ درملنه ترسره کوله، د تېرې ورځې د سیلابونو له امله دا کلینیک په بشپړ ډول له منځه تللی دی او اوس د دې کلي خلک نه یوازې دا چې روغتیایي مرکز یې له لاسه ورکړی دی، خپل کورونه، ځمکې، باغونه یې هم له لاسه ورکړي دي. سیل خو د شپې د جمعې په شپه د شپې په 10 بجو باندې راغی، تر 3 بجو باندې 3 دفعې راغی. ډېر غټ سیل و چې په ټوله عمر داسې سیل نه و راغلی. دلته مې لور وه په دغه دیوال ولاړه بالټۍ ته نیولې وه، هغه اوبو ته ولوېده، زیتونه مې کتر لاره کچ مغه مې ته ویښتور ونیوه، زیتونه مو پرېږدی، دوی دوران نه کېږدي د اوبو. کلینیک په مکمل ډول تخریب شوی دی، ودانۍ یې لوېدلې ده، هغه انسترومنت، فرنیچر، دوایان، میډیسن، دا شیان زموږ ټول سیلاب خراب کړي دي. مدثر تر خاورو لاندې د خپل کور وسایل راټولوي. د دوی د کورنۍ ټول غړي سیلاب سخت ویرولي او هر څه یې له لاسه ورکړي دي. هر څه د منځه پکې تللي دي، که اوړه دي، غوړ دي او داسې بسترې دي، کالینې دي، هر څه د منځه پکې تللي دي، حتی دیوالونه یې نړېدلي دي د کور. یا د سیمې ته نن د سروې او ژغورنې ټیمونه رسېدلي دي. د ولایت والي او ورسره مل پلاوي د تنګي درې سیلاب ځپلې سیمې له نږدې ولیدې او له 11 هغو کورنیو سره یې د 10,000 افغانیو مرسته وکړه چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي سر له سبا به د میدان وردګ ولایت د ټولو سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل شي او د غرض یې نن په ډیری کورنیو د لومړنیو اړتیاوو بکسې وویشلې. نو ممکن دغه سروې چې موږ سبا ته شروع کوو په دې ساحه کې، مخکې موږ تر 200 کورو پورې اټکلان ښودلی و، ممکن دغه د کورونو تخریب 300 پورې ورسیږي. اوس دلته موږ اولیه مواد راوړي دي چې په هغه کې کمپلې دي، د حفظ الصحې سامان ده، د تشنابو د اشپزخانې سامان ده، دا اولیه مواد دي او سبا او بل سبا به دوی ته مسلسله په هره برخه کې مرستې را رسیږي. د یادولو ده چې دغه سیلابونو په چک او جلریز ولسوالیو کې هم خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي دي او د ولایت د مسؤلینو پر وینا چې هلته هم د سروې ټیمونه رسېدلي او ژر به مرستې ورته چمتو کړي.